السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم ورونو، په دې دور کې په دې زمانه کې د خپلو ماشومانو تربیت کول هغه ډیر انتهایی سخت دي. تاسو پوهیږئ چې اوس د ټکنالوژۍ دور دی، د موبایل دور دی، هر قسمه ټکنالوژي چې ده هغه زموږ د ماشومانو په لاس کې ده. نو په داسې وخت کې د خپلو ماشومانو د خپلو ځوانانو تربیت کول دا انتهایی ډیر زیات سخت دي او په هغې باندې به څنګه فام ساتي. نو که چېرته موږ وګورو دلته چې دی دوه داسې خبرې دي چې هغه تاسو سره د ماشومانو په تربیت کې ډیر زیات مدد کولی شي. ټول نه اهمه خبره خو دا ده چې ډیر ملګري هغه دا وایي چې یاره موږ به د هغې موبایل چیک کوو، د خپلو ماشومانو موبایل باید چیک کړو. خو نه، دا لاره چې دا دومره مؤثره نه ده. وجه دا ده چې ماشومان نن سبا چې دی موږ نه په موبایل کې ډیر زیات ښه پوهېږي. هغوی ته داسې لارې معلومې دي، داسې اپلیکیشنې معلومې دي چې د هغې په وجه باندې څه چې هغه پټ ګوري هغه موږ نه هم پټولی شي. په دې باندې چې دی تاسو ته علم شته دی چې داسې اپلیکیشنې شته دی چې ته هغې سره چې کوم هغه خفیه مواد ستا دي هغه پټېدلی شي. نو په داسې دور کې صرف د ماشومانو موبایل چیک کول، هغه کتل چې زما زوی څه ګوري، زما ورور څه شی ګوري، نو دا دومره چې دی کافي نه دي. وجه دا ده چې هغې موږ نه په دې شي باندې ښه پوهېږي. نو څه به کوو؟ د دې ماشومانو او د دې ځوانانو په زړونو کې د الله سبحانه وتعالی یره اچول پکار دي چې الله سبحانه وتعالی ته په هر ځای کې ویني. ته چې هر څه کې او کله چې د الله سبحانه وتعالی عظمت او د هغې یره د دې زړونو ته کوشوه، نو بیا چې دی ضرورت تاله نشته دی چې ته ورشي او د هغې موبایل چیک کړي. دا ډېره یو اهمه نقطه ده محترمو. باید موږ خپل ځوانان چې دی هغوی ته داسې یو تربیت ورکړو، د هغوی داسې ذهنسازي وکړو، د هغوی زړونو ته دا خبره واچوو چې الله سبحانه وتعالی په هر حالت کې تا ویني او الله ډېر عظیم ذات دی او هغه په هر شي باندې قادره دی. ته که د ځان له په یو کمره کې څه کوې، که ته د یو برستن یو کمپنۍ لاندې څه شی کوې، ته چې هر یو شی ګوري، چې شی کوې، دا ټول د الله سبحانه وتعالی نه پټ نه دي. نو که د انسانانو نه پټ کړي، نو الله سبحانه وتعالی نه به څنګه پټې؟ دا خبره کله چې د هغې زړه ته کوش شوه، نو هغه انسان به د ګناهونو نه او د فتنو نه چې دی هغه بچ کېدلی شي. نو ټول نه مهمه خبره دا ده چې باید موږ د خپلو ځوانانو په زړونو کې دا خبره واچو چې الله سبحانه وتعالی ییني ته او د الله عظمت او د الله یره د هغې په ذهن کې واچو، د هغې په زړونو کې واچو او دا خبره چې دی د هغې زړونو ته کوزه کړو، نو بیا به چې دی د دې ضرورت نه وي چې موږ د خپلو ماشومانو موبایلونه یا د خپلو ځوانانو موبایلونه یا نور کوم شیونه لیپټاپ وغیره دا چې دی چیک کړو. دویمه خبره دا ده محترمو چې کله تا یو ځوان یا یو خپل ماشوم اولاد هغه په یو غلط کار باندې ولیده، نو ته ډایرکټ چې دی هغې باندې مه ورځه یا چې دی هغې ته داسې مه شو کوه چې مطلب ته یې ولیدلې. ځکه چې د مور او پلار یا د مشر ورور او د کشر ورور په منځ کې یوه پرده د رعب. که چېرته هغه پوه شي چې زما پلار په ما خبر شو چې زه څه کوم، نو هغه د رعب هغه پرده چې ده هغه ختمیږي دې سره. نو دې سره چې دی ماشوم نور هم خرابېدلی شي، امکان د دې شته دی چې نور هم خراب شي. نو باید ته څنګه وکړي؟ داسې وکړي چې دغه ماشوم ځان سره کښېنې او پوهېږي چې دا کار مثلا سګرټ څکل شو، دا چې دی هم صحت ته ضرر ورکوي، هم چې دی دین ته ضرر ورکوي او هم چې دی د مال ضایع ده. نو که تا یو خپل کشر په دې باندې ولیده، نو باید ته ډایرکټ ورنشي او هغه ووهي او هغه وقار شي ورته چې دا څه کوي او دا، نو هغه رعب هغه کوم دیوال چې دی ستا او د هغه په منځ کې کومه پرده چې دی هغه به بالکل ختمه شي. بیا به چې دی هغه پوه شي چې به زما پلار په دې باندې خبر دی، زما زه چې څه کوم په هغې خبر دی، نو هغه د رعب هغه پرده ختمیږي دې سره. نو څه به کوو؟ هغه به کښېنو او ته به ویو چې ګوره دا عمل چې دا ډیر زیات مضر عمل دی. دا هغه عمل کوم چې منفي پوینټونه دي یا منفي اطراف دي هغه به هغې ته بیان کړو چې دا داسې دی داسې دی داسې دی، او بیا به ورته ووایو چې الحمدلله چې زما بچی زما ورور دا کار نه کوي او زه په دې کار باندې ډیر زیات خفه کېږم. نو هغې ذهن کې به د دې شي نفرت هم واچي او دا به مو ته وښیي چې ګوره دا کار باندې زه ډېر زیات خفه کېږم. هم به چې دیني جوانب ورته بیان کړي، هم صحي او هم دا خپل کومه رضامندتیا چې ده دا به ورته ووایي چې زه په دې راضي کېږم او په دې خفه کېږم.
نو دا عمل هم هغې سره چې دی په دې کې سره مدد کولی شي چې دغه عمل پرېږدي او یو ښې لارې ته راشي. نو نورې کومې مؤثرې لارې چې تاسو ته معلوم وي د خپل اولاد په تربیت کې هغه مو سره شریک کړي چې ټول ملګري د هغې نه استفاده وکړي او هغې نه فایده واخلي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.